افغانستان د نړۍ واحد ملک دی چیرته چې د خاوند او ښځې تعلقات هر څومره خراب شي بیا هم ماشومان پرله پسې په خپل وخت پیدا کیږي. ملګرو که تاسو یې منئ او که نه دا د ټیټ قد جنۍ چې کله سره جوړه واغوندي داسې ښکاري لکه ګاز ډبه. ټول عمر به یې په څملاسته تیر کړی وي او تخلص به یې روان وي. ولی غصه یې؟ یاره په جمهوریت کې مې د سناتور رور وکړه مال یو څه پیسې مسې به لاسته راشي. نو بیا اوس سناتور مزګار دی او زه مزګار یم. که د مخې ته یو من ممپلي هم پراته وي خو ته به بیا هم په هغه یوه دانه پسې ګرځې کومه چې درنه ورکه شوې وي. که امکانات یې لرئ نو د خپل اولادونو په نکاح کولو کې ځنډ مه کوئ ځکه چې د نکاح ځنډېدل اکثره وخت د زنا باعث کیږي. څوک به یې د ځان سره په دسترخوان نه پرېږدي او تخلص به یې خپلواک وي. په غوږ کې یو سوری د مخکې نه وي 3-4 پکې دوی په خپله وکړي او بیا هم د چا یوه نه اوري. عجیبه مخلوق دی دا خو. دا واده کړي څومره ډاران وي چې شپه شي نو د ښځې سره به ویده شي او بل خوا مجردان لکه زمریان یوازې پراته وي. زمونږ په ملک کې د پرتوګ جیب د پیسو ساتلو لپاره د بانک نه زیات خوندي ګڼل کیږي.